السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ستنه کړی دی چې مور لور ته زکات ورکولی سي. زوی مې ډېر مسکین دی او دغه رنګه ورور. محترمه اصولو فروع ته زکات نه دی روا. اصول لکه مور، پلار، نیکه، انا، فروع لکه لور، زوی، لمسی، کړوسی، دا نو برعکس ښه ته لوړ پسې ځه. نو لور که هر څومره مسکینه وي مور زکات نسي ورکولی. او پاته خور ته ورور په هغه صورت کې زکات ورکولی سي چې دغه خور د ورور په مال کې شراکت نه لري. نو چې خاوند مسکین دی نو بیا تاسو دغه خاوند ته ورکړئ. خور که ستاسو سره په مال کې شراکت لري دغه خاوند ته ورکوئ. که شراکت کې په مال کې شراکت نه لري، حصه نه لري، نو بیا ورور کولی چې خور ته ورکړي، مور نسي کولی. حج تحتوي علی المراکل فلاح صفحه 200 کتاب الزکات باب مصرف الزکات. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.